سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ ویاست. نو اکثر ملګرو د میګر په باره کې ډېرې پوښتنې کړې وې، نو غوښتل مې یوه داسې ویډیو جوړه کړم درته چې بل وخت بیا ضرورت نه شي پیدا چې یوه پوښتنه وشي د میګر په برابر، چې مکمله ویډیو وي، داسې ویډیو وي چې هر څه پکښې د میګر پر برابر باندې او ډېر څه ځینې زده کوي. نو انشاءالله په دې ویډیو کې مې اراده ده ډېر شیان در وښایم. نو خدای دې وکړي چې حوصله وکړئ او روژه هم ده، خامخا څه پر سړي غمیږي بعضې ویډیوګانې، په حوصله ورته وکړئ انشاءالله ډېر څه شته پکښې. او بعضو ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې ستا میګر دغه رقم دی لکه ته چې کار ځینې اخلې، خو موږ دا رقم میګر نه لرو، فرق یې د دې سره. نو میګران خو په شکل او په هغه جوړ کې فرق سره کوي، خو په کار کې ټوله یو رقم سره فرق نه سره کوي. که پر دې میګر باندې یو څه زده کوئ، په هغه میګر کې هم کولی شئ چې لږ خپل دماغ په کار باندې واچوئ، د دماغ څخه استفاده وکړئ چې هغه د میګر اصلي ځایونه وپېژنئ، بس انشاءالله په هر میګر کې کار کولی شئ. یو دغه میګران دي چې زه کار ځینې اخلم، په دوی کې هم دوه رقمه دي، یو یې دا اتومات دي، یو یې لاسي دي. تاسې اکثریت چې کار ځینې اخلئ دغه لاسي میګران څخه کار اخلئ. دا د میګر جوړ او دا بټنانو دو ته اعتبار نشته، مشکل د کار چې دی په دغه بټن کې دی، ټوله شی په دې کې راټول دی. یو رقم دا میګران دي، انشاءالله زه بیا تصویر هم پر ویډیو درته کښېږدم، خو زما سره دلته نه و په دوکان کې چې زه اوس هغه میګر هم در ښکاره کړم چې د دې بټن شاوخوا ټوله دا علامتونه دي ورته، چې هر یو یې ځان ته یو علامت لري. هغه میګران چې دی هغه لاسي ورته ویل کېږي، دو ته اتومات ویل کېږي، یا په انګلیسي باندې اوتورنج ورته ویل کېږي دو ته. نو د دوو د هغو فرق څه شی دی؟ فرق یې دا دی د دې میګر او د هغو میګرانو ده چې دی مثلا په ډي سي موډ کې چې د ولټاج څونې اندازه ده د ډي سي موډ ده ټوله پکښې راټوله ده په دغه یوه موډ کې، او د آی سی موډ ده چې دی چې څونې اندازه په آی سی موډ کې ولټاج دی ټوله په دغه کې راټوله ده، پر دغه یوه موډ باندې ټوله آی سی موډ چې دی یا ولټاج چې دی اندازه کوي. خو هغه میګران چې دي هغه داسې نه کوي چې پر دا یوه باندې اندازه کوي، د هر یوه دپاره بیا پر هغه اندازه سموي. که دې 50 ولټه برق اندازه کوئ پر 50 ولټه بیا دلته عیاره یې ورته، که دې 100 ولټه اندازه کوئ پر 100 ولټه بیا ورته عیاره یې دلته، او که چیرې داسې و چې 220 پر 220 بیا ورته دغه کوي انځه څو تر 1000 ولټه پورې. دا ټوله دی په د هر یو یې ځان ته موډ لري، خو دا میګر داسې نه دی، دا چې پر دا یوه موډ ودروئ ټوله ولټ چې دی هغه په دغه کې اندازه کوي. دغه یې خوبایي ده چې د هر ولټ اندازې سره یې نه شي اړولی. او په ډي سي کې هم دغه رقم دی چې څونې اندازه دې د ولټ وه هغه ورسره عیاره یې په هغه نورو لاسي میګرانو کې چې 12 پر 12 باندې، یا مثلا د یوه ولټ څه نیولې څو تر 15 ولټه پورې دا یوه اندازه لري، یو پر یوه علامت باندې کېږي، پر د 15 څخه نیولې څو تر 12 بیا پر بل باندې کېږي، په داسې طریقه سره هغه عیاره یې. خو دا داسې نه دی، دا صرف پر دا یوه موډ باندې ټوله اندازه کوي. د دوو د هغو فرق دغه دی، نور هېڅ فرق نه سره کوي. او په ډیویډ موډ کې چې دی د ټولو میګرانو دی یو رقم دی، دا نه لري چې ډیویډ موډ کې ته څونې اندازه یو ځای اندازه کوي هغه سره بیا عیاره. یا په دې میګر کې په هغه میګر کې په ټولو کې ډیویډ موډ دغه یو ډیویډ موډ لري، دوهم نه لري. او په موبایل په مسترخانه کې چې ډېر کارېږي ډیویډ موډ کارېږي، ټوله اندازې په دا موډ کې اندازه کېږي. او نور پاتې شو دا بټنان چې دي د دوو میګرانو ده، دا ځان ته یو مثلا دلته د کول دپاره دی چې دغه ځای د حساب چې ته اخیستی دا کولپوي، بعضې میګران دي دا نه لري، خو ډېر ضرورت نشته دې ته. او یا د ګروپ دپاره دی چې دا د صفحې نوړایه ورته بلوي، د دې دپاره دی، نور کم اضافه شی نه لري په دې کې. یا دلته دا په سر کې څراغ لري، د دې څراغ دپاره دی یو دا اندازه کوي. نو نور خاص څه نشته په دې بټنانو کې. اکثره میګران چې اصلي میګر وي دغه دوه بټنه لري، دغه هالټ ولري او یا دغه سلیکټ، دا دوه بټن لري. د دې سلیکټ بټن د دې دپاره دی چې په دغه یوه موډ کې مثلا 3 موډه یې بیا راټول کړي دي. اوس مثلا دغه یو دغه دی، په دغه اول کې چې دی
موډ دی یا د مقاومت موډ چې دی موډ هم ورته وایي د مقاومت موډ هم ورته ویل کېږي په دې کې دی. ورپسې ډیوین موډ دی، ورپسې هغه د غږ موډ دی چې یا بیپ موډ هم ورته ویل کېږي، بوغ موډ هم ورته ویل کېږي، څو رقمه ورته ویل کېږي. هر سړی خپل ځان ته یوه اصطلاح لري، بعض ځایو کې یو رقم په بعض ځای کې بل رقم ورته ویل کېږي. دا یې دا موډ دی. او پاتې سو دا موډ چې دی دا د سیګنال دپاره دی. سیګنال اندازه کول په میګر کې ډېر ضعیفه دي. هغه ځان ته دستګاوې لري چې سیګنال په اندازه کوي، لاسې هم جوړېږي او ډېرې پرمختللې دستګاوې هم شته چې دا ټوله په دا سیګنال موډ کې چې دی دا سیګنال اندازه کېږي. دا ایچ زیډ چې ورسره دی دا د سیګنال موډ دی. نو ډېر کمزوری دی په میګر کې، چندانې اندازه نشي کولی. سیګنال په کوم ځای کې تولیدېږي؟ یو د انتن په بخشو کې سیګنالونه تولیدېږي او بل چې دی دغه کریستال یا اوسیلاتور دې ته رقم نومانو باندې یادېږي. دا چې دی ولټاج په سیګنال باندې بدلوي. کله چې دا سیګنال د ایسي ته راسي بیا د ایسیانو په هغه ماډل پورې اړه لري. یو کوالکام دی، میډیاټک دی، اکسینوس دی، په دوه کې فرق سره کوي. په اکسینوس سپیوګانو کې چې دی دوه کریستالونه دي، یو کریستال اصلي دی کریستال ساعت ورته ویل کېږي، یو بل کوچنی کریستال دی دلته چې هغه د یو سی پي او ته وصل دی، یو پاور ایسي ته وصل دی. کوچنی کریستال چې دی دلته پاور ایسي ته وصل دی او دا غټ کریستال چې دی په اکسینوس سپیوګانو کې و سی پي او ته وصل دی چې سی پي او په دا سیګنال باندې چالانه کېږي. 1.8 ولټه برق ورته راځي، هغه وروسته بیا په 2.30 ګیګا هرټز سیګنال باندې بدلېږي، هغه بیا سی پي او چالانه کېږي. خو په دې ام ټي کې موبایلانو کې بیا دا کریستال پاور ایسي ته وصل دی، پاور ایسي دپاره دی. د دې کریستال جوړ او خراب په دغه موډ کې معلومیږي، خو ډېر کمزوری، ډېر ضعیفه. نو اصلي کې دا پر سولیسکوپ باندې ښه صحیح معلومیږي چې یو رقم دستګاه ده هغه په قیمت کې لوړه ده او کیدای شي زموږ داسې په افغانستان کې به فکر نه کوم چې څوک ولري، ولې دلته مستریان دونې ډېر درآمد هم نه لري چې د داسې دستګاو څخه کار واخلي، هم ډېر ضرورت ورته پیدا کېږي. خو ما ته نه معلومیږي کیدای شي څوک مکې ولري خو ډېر کم لري. نو دا کریستال سیګنال په دې باندې معلومیږي، خو دا ډېر کمزوری دی، په میګر کې صحیح کار نه کوي. او دلته چې دی دغه علامت چې دی د ډي سي ده، ډي سي موډ چې دی د دې علامت دا دی. دلته امپیر اندازه کېږي. امپیر چې دی د میګر دپاره ډېر خطرناکه دی، یعنې یعنې څه کوه د امپیر موډ چې دی میګر چې اکثره وخت به سوځي د امپیره څخه سوځي، خرابېږي. کیدای شي د امپیره سره ډېری نه وي بلد. امپیر چې دی دغه درېیم ځای چې دی دا درېیم چې دی دا د امپیر دپاره دی، دا علامت هم لري او دلته 10 امپیر هم ورته لیکلی دی. زه بیا لږ دا فرابونه راوباسم چې مشخص شي. دلته 1000 ولټه ډي سي او 250 ولټه آی سي طاقت لري دا ځای، دا دوه. او دی چې دی دا د مابینځ دی چې دی دا د څه شته د څو امپیره طاقت لري؟ دا تقریبا تر 2-3 امپیره پورې طاقت راوړلی شي دا یو شي چې په اندازه کوي، پورته نه. دا یو لاین به رااړی، دا سور دلته تور به په دغه ځای کې وي، بیا تر څو پورې؟ بیا تر 600 ولټه او 10 امپیره پورې طاقت راوړلی شي. خو هغه هم صرف د اندازه کولو دپاره، د دې دپاره نه چې ډېر وخت کار ځینې وخت تر 10 ثانیو پورته باید کار ځینې وانخلو، په دې خاطر چې هغه پر میګر باندې ډېر زور راولي. پر میګر باندې اندازه کړو چې مثلا دغه شی څونې برق غواړي او څونې امپیر دی، یا لکه یو ګروپ د برق ده یا یو چارجر یو بل شی چې دی څونې امپیر ته ضرورت لري، څونې امپیر. خو په دې په دا خانې کې به کار ځینې اخلو، په دې کې نه شو ځینې اخیستلی کار، په دې خاطر دا سوځي میګر که په دې کار ځي. امپیر چې دی په بله طریقه باندې کېږي، داسې نه کېږي چې موږ 2 سره راواخلو دا 2 لاینه
پر یو شي باندې یې کښېږدو او معلوم یې کړو چې د دې اندازه څو ده، امپیر یې څو دی. هغه اوس نسو کولی چې داسې راواخلو مثلا دا ټلیفون دلته پر دا ځایګی وګورو او دا دغه امپیره غواړي، یا داسې نه کېږي. امپیر ځانته طریقه لري، امپیر په دې طریقه سره نه کېږي. ولټ چې دی موږ معلومولی سو په 200 باندې چې ولټ مثلا دغه بیترۍ ده څو ولټه برق راباسي، اوس څو ولټه برق لري، ستا پکښې برق نشته پکښې، دا اندازه کولی شو. خو امپیر نسو اندازه کولی په داسې طریقه باندې. امپیر ځانته طریقه لري په میګر کې. نو په دغه وجه باندې امپیر لږ خطرناک هم دی. امپیر چې دی په ولټ باندې معلومیږي، ولټ او میګر به سره یو ځای کېږي بیا به امپیر معلومیږي. نو که چیرې داسې چې دا ولټ پر دا میګر باندې ډېر یا د امپیر بیا دا سوځي، نو په دې خاطر باندې په دې خانه کې امپیر اندازه کوو چې هغه مقاومت یې تر 10 امپیره پورې دی. بیا په امپیر کې چې دی څو رقمه دي، یو کښته امپیر دی، لږ امپیر دی. دلته میانه امپیر دی، یعنې تر ملي امپیره پورې دی چې تر 1 امپیر راکښته وي په دې خانه کې. دا چې دی د 0 څخه نیولې تر 10 امپیره پورې په دې کې اندازه کوو. اوس په دې کې موږ ملي امپیر اکثره وخت نسو اندازه کولی. دا د 1 امپیر څخه نیولې څو تر 10 امپیره، خو دا ملي امپیر دی. د 1 امپیر څخه نیولې راځه تر 0 پورې. او دا چې بیا دی دا ډېر د امپیر ذرې وي، دونې ذرې وي د امپیر د چې په ساده اصطلاح کې سړی نشي تشریح کولی چې امپیر ډېر کم امپیر، یعنې تر 0 هم کښته ډېر امپیر وي، اشاریو ته ورسېږي، هغه بیا په دې کې اندازه کېږي. او نور دلته څه شیان یې ورکړي دي د میګر چې اکثریت باور دې وسه په دا باندې زما هم سر نه خلاصېږي د څه شي دپاره دی دغه ټسټ چې ورته لیکلی. ما هر څه کتلی دی، کوم شی مې داسې شی نه دی پیدا کړی. او دغه بل چې دی کیدای شي بعضې میګران یې ولري دا او بعضې یې ونه لري. دغه زما میګر خو یې لري. دا موډ چې دی د لین یا یو په دیواله کې یو لین کش سوی وي، هغه منطقه یې معلومولی سي چې پر کومه منطقه باندې دا کش دی دا لین او چیرې پرېږدی. چې دی کله داسې ورنږدې کېږي دا لین ته دا د میګر سره داسې ورنږدې کوي دی غږ کوي، چې هر څونه یې هغه اندازه که لږ ځینې لرې سي بیا غږ نه کوي. اوس دی خو ګوره دا رقم غږ کوي. بیا دغه نقطې چې دی دا 4 دانې سي، نو په هغه رقم باندې بیا دی هغه برق ولټ معلومیږي. اوس ګوره دا رقم مثلا دا لین باندې زه تېروم، دا رقم کې کوم ولټ چې په دا لین کې سته هغه دلته معلومیږي چې پر دغه منطقه باندې برق سته، او هغه چې کوم ځای لین چې کېدلی پر هغه منطقه باندې غږ نه کوي، هغه معلوموي. دا خو د میګر معرفي سوه. او ټول هغه لاسي میګران هم چې دي نور ماډلونه چې لري یا هغه ژړ یا تور میګران دي چې دغه ښیښه یې لږ کوچنۍ ده داسې کمبره، او دا بټنان 2 دانې لري، دا علامتونه یې شاوخوا هغه صرف دونه دی چې لاسي دي. هغه اندازه چې وه مثلا مقاومت یې اندازه کوي، دغه مقاومت موډ چې دی په دې کې په لاسي میګرانو کې تقریبا 4-5 دانې دي، په بعضو کې 3 دي، په بعضو کې 4، په بعضو کې 5 دانې، چې د هر یوه سره اندازه سموي. مثلا 100 کیلو مقاومت وي، هغه په یوه دغه کې کار ځینې اخلي پر یوه علامت باندې، او 200 یې پر بل باندې، مثلا تر 1000 پورې پر بل باندې، تر 1000 اضافه یې بیا پر بل باندې، او 1 ملي اوهم وي هغه بیا پر جلا خانه باندې کوي. هغه دغه توپیر. مقاومت موډ چې دی په موبایلانو کې ډېر کم کارېږي تر ټولو، او ډېر چې کارېږي په مسترخانې کې د ټلیفونانو د موبایلانو د چک دپاره دغه ډېر کارېږي. دغه ډیویډ موډ ډېر کارېږي چې په هر میګر کې شته. چې ډیویډ موډ مو زده کړئ بس ټوله میګر زده دی. نو څنګه کارېږي اوس به راځو شروع به وکړو په دې باندې. او یو څه نور شیان هم شته چې بعضو ملګرو پوښتنه کړې وه چې ډېر ضروري دي، لکه د ولټ او امپیر پېژندل په صحیح اصطلاح سره. نو ملګرو ویډیو اوس هم ډېره اوږده سوه، مجبوره یم په څو برخو کې درته تقسیم کړمه. نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. که بیا هم کوم څه راڅخه پاته سوي په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، او ویډیو خامخا لایک کړئ درسره ملګرو. کوشش وکړئ که د ویډیو لایکونه لوړ شو بیا انشاءالله پر تزریق د ولټاژ باندې هم یو ډېره ښایسته ویډیو جوړوم درته،
چې د ټولو مستریانو هغه ته سخت ضرورت دی او بعضو ملګرو یې پوښتنه هم کړې وه خو هغه ویډیو لږ جنجالي د وخت نیسي چې جوړوم یې زه هم وخت نه لرم دا اوس په دغه ویډیو کې به مې ډېر ګراکان جواب کړي نو تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ښه روژه ولرئ